که چیرې ته منظم ورځنی فعالیت یا رسمي ورزش کوي نو ستا صحت ته کومې ګټې رسیږي؟ لومړی دا چې ورزش او فزیکي فعالیت د لوړ عمر لرونکو اشخاصو پر صحت باندې کومې مثبتې اغېزې لري. پر دې به خبرې وکړو. منظم ورزش د دماغ فعالیت ښه کوي، خفګان او تشویش راکموي، د اوږدمهاله ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې مرسته کوي او په شخص کې د عمومي روغتیا او خوشحالي احساس زیاتوي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې ورزش او ورځنی فزیکي فعالیت په ماشومانو کې او نوي ځوانانو کې کومې مثبتې اغېزې رامنځته کوي، د دوی پر ژوند باندې او د دوی پر آینده باندې کوم مثبت تاثیرات لري. د هډوکو په روغتیا او ښه واده کې ډېره مرسته کوي. ورزش د سالمې ودې او د قد لوړوالی هڅوي تر څو شخص مناسب جګ قد ولري. ورزش د عضلاتو وده زیاتوي او په نتیجه کې به شخص ښه قوي وجود ولري، نه دا چې هغه په وجود کې چربي او سپینه غوښه ولري. ورزش د نوي ځوانانو او ماشومانو پر فکري وړتیا او حافظه باندې ډېر مثبت تاثیر لري چې شخص به د ښه او قوي حافظې لرونکی. هره ورځ قدم ووهئ او یا هم رسمي ورزش وکړئ تر څو تر ډېره وخته پورې ځوان پاتې شئ، تر ډېره وخته صحتمند پاتې شئ او فکري وړتیا او حافظه مو قوي واوسي.